اوس دا چې دا صدقة الفطر سرسایه پر چا باندې واجب ده؟ په ترمذی شریف او مشکات المصابیح کې حدیث راځي، نبی صلی الله علیه وسلم یو صحابي د مکې معظمې په کوڅو کې د اعلان دپاره واستوي. هغه ته ویل چې دا اعلان د مکې مکرمې په کوڅو کې وکړه چې الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذکر او انثى. خبردار صدقه فطر سرسایه په هر مسلمان باندې واجب ده، هغه که نارینه وي که زنانه، حر او عبد، هغه که آزاد انسان وي که د چا غلام وي مریی وي، صغیر او کبیر، هغه که وړوکی وي ماشوم وي، که لوی بلوغ والا انسان وي، دې ټولو باندې صدقة الفطر سرسایه واجب ده. په سنن ترمذی کې دا حدیث راځي او دا شان مشکات المصابیح کې راځي او د احادیثو نور کتابونه هم دا نقل کړي. نو کوم مسلمان چې صاحب د نصاب وي، مالک د نصاب وي، یعنی د سره 1.5 تولې سره زر وي یا 2.5 تولې سپین زر وي یا د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ورسره وي، د دې قیمت هر سړی په خپل علاقه کې معلوم کی، یا د دې برابر بعض داسې سامانونه وای چې هغه د ضرورت نه زیات شان په کور کې د خپل اهل او عیال د اخراجاتو د خرڅونو څخه زیات شان و او د قرضونو څخه بغیر کوم سرمایه ده و چې د هغوی د قیمت و 2.5 تولو سپینو زرو ته رسېدی، نو پر دې مسلمان باندې صدقة الفطر واجب ده او دا شان د خپلو نابالغو فقیرانو بچانو صدقة الفطر هم ور باندې واجب ده، هغه به هم دی وباسي. او تاسې دا د زکات د وجوب او د صدقة الفطر د واجب کېدلو په مابینځ کې فرق زده کړئ. اول دا ګورئ په زکات کې هغه مال حسابیږي چې هغه نما کوي، یعنی په ګټه لوېدلی وي، د تجارت مال وي، هغه ته حساب کېږي. دویم په زکات کې هغه مال حسابول کېږي په هغه مال کې زکات سته چې هغه باندې کال پرسي. خو د صدقة الفطر په واجب کېدلو کې دا دواړه شرطونه نسته، یعنی هغه مال هم ضروري نه دی چې خامخا به هغه ګټه کوي، هغه به نما کوي. که ته د خپل کور بعضې سامانونو ته حساب وکړې چې د ضرورت څخه بغیر کم سامانونه وي، هغه خو ګوره نما نه کوي، هغه قیمت هم معتبر دی. دا شان دا بیا کال ګرځېدل هم نه غواړي چې خامخا پر دې کال تېرېږي، بیا به صدقة الفطر واجب وي. دا دوه شرطونه ګورې په دې کې نسته. نو خپل د مال او سرمایه چې ټوله جمع کړل، د هغه څخه دې بیا قرضونه وباسي، د قرضو بغیر چې صافي کم مال درته پاتې سو، هغه که چیرې د 2.5 تولو سپینو زرو قیمت ته رسېدی، نو پر دغه مسلمان باندې خپله هم صدقة الفطر واجبه ده، د خپلو فقیرو نابالغو بچانو صدقة الفطر به هم باسي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.